الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. په اسلامی حکومت کې د ښځو د نمائندګۍ په باره کې زما په نظر د قرآن سنت او د فقهاو د تحقیق خلاصه دا ده چې ښځې په اسلامی حکومت کې د قضا او د افتاء منصب سنبالولی شي، یعنی ښځه قاضیم جوړېدلی شي او مفتیم جوړېدلی شي. همدارنګه په شرعي پرده کې د شورا غونډې تم ورتللی شي او د حکومت د مشورې د مجلس غړیم جوړېدلی شي. دارنګې د ضروري امورو دپاره د پولیسۍ وظیفه هم اجرا کولی شي، ښاروال هم جوړېدلی شي. البته د حکومت نظام ورته نشي سپارلی کېدلی، یعنی صدر اعظم نشي جوړېدلی. اگر چې په پاکستان کې د جنرال ایوب خان د دیکتاتورۍ او د آمیریت نه د خلاصون په خاطر چې کله فاطمه جناح د صدر اعظمۍ دپاره کاندیده شوه، نو مفتی شفیع صاحب بیا نظر ورکړی چې د اهون البلیتین د قانون مطابق د دوو بدیو نه په دې دوو بدیو کې د وړه بدی مختاره کړی شي. د مفتی شفیع صاحب رحمه الله د دې فتوی سره د محققینو علماو رایه موافقه نه ده. هغوی فرمایي چې دلته د اهون البلیتین په اختیارولو باندې مسلمانان مجبوره نه و، ځکه چې بل کاندید یې ودرولی شو، بې طرف هم پاتې کېدلی شو. خو به هر تقدیر د محققینو رایه دا ده چې د حکومت نظام ورته نشي سپارلی کېدلی. په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، هغه قوم به کامیاب نشي چې هغوی د خپلو چارو واګې د ښځو په لاس کې ورکي، یعنی حکومتي نظام ورته وسپارلی شي. نو حکومتي نظام ورته نشي سپارلی کېدلی. همدارنګه د نارینهو په مقابله کې د ښځې رایه کافي نشي ګڼلی. دارنګې په ټولو پریکړو کې هم ازاده نشي پرېښودلی کېدلی. د دې دپاره د الله پاک په توفیق ما یو څو مواد را جمع کړي. اول دا چې د امام ابن جریر رحمه الله په نیز د حدودو د قصاصونو په شمول په ټولو چارو کې ښځه قاضیه جوړېدلی شي، او د نورو امامانو په نیز د حدودو د قصاصونو نه علاوه په نورو امورو کې قاضیه جوړېدلی شي. هدایه کتاب القضاء. دوهم، امام ابن حزم رحمه الله د شلو داسې ښځو نومونه راټول کړي دي چې د صحابو په وخت کې فتوی ورکولې. وګوره جوامع السیر د ابن حزم رحمه الله. او چې کله ښځه قاضیه جوړېدلی شي او مفتی جوړېدلی شي، نو د حکومتي شورا غړي هم جوړېدلی شي. وجه دا ده چې د حکومتي شورا غړي د مشورې په مجلس کې فتوی ورکوي. همدارنګه د حکومتي شورا غړي د پالیسۍ او په نورو مصالحو مرسلو کې د قانون سازۍ کارونه کوي. دا هم د فتوی یوه برخه ده. ښځه چې مفتی جوړېدلی شي، نو د حکومتي شورا غړي هم جوړېدلی شي. همدارنګه ښځه چې قاضي جوړېدلی شي، نو د شاهدانو بیانونه به اوري. همدارنګه ښځه به په محکمه کې شاهدۍ ته په خپله هم حاضرېدلی شي. نو په شرعي پرده کې د شورا غونډې ته هم حاضرېدی شي. په صحیح بخاري کې حدیث دی چې د حدیبیې د صلح په کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام سلمې رضی الله عنها په مشوره عمل وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته حکم کړی چې پورته شئ او د قربانۍ څاروي حلال کړئ او د سرونو ویښتان وتراشئ او احرامونه وسپړئ. نو هیڅوک د خپل ځایه پورته نه شو. د دې خبرې 3 وارې تکرارولو نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي ام المؤمنین حضرت ام سلمې رضی الله عنها سره مشوره وکړه. حضرت ام سلمې رضی الله عنها مشوره ورکړه چې تاسو د چا سره د خبرو نه بغیر خپله لاړ شئ او خپل د قربانۍ اوښ مو حلال کړئ او د سر ویښتان مو وتراشئ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مشوره عمل وکړو، نو صحابو هم خپل څاروي حلال کړل او خپل د سرونو ویښته یې وتراشل. دا مشوره ګوره د کورنیو چارو په باره کې نه وه، بلکې د حکومتي چارو په باره کې وه. د دې دپاره حافظ ابن حجر رحمه الله د دې په تشریح کې فرمایي وفيه فضل المشورة، بیا وروسته فرمایي وجواز مشاورة المرأة الفاضلة، یعنی د دې حدیث نه د مشورې فضیلت را معلومیږي او دا هم را په ډاګه کیږي
چې د فاضلو ښځو رای او د نظر د څښتنو والا د ښځو رای نه د ښځو نه مشوره اخیستل روا دي. نو دا د دې دپاره اصل دی چې زنانه د حکومت د مشورې د مجلس غړي جوړېدلی شي. همدارنګه د حضرت علی او د حضرت معاویه رضی الله عنه د مشاجرې د ختمولو د پریکړې مجلس ته صحابه را دعوت شوي. حضرت عبدالله ابن عمر تم بلنه ورکړلی شوې وه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په اول کې مترددو، بیا یې د ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله عنها سره مشوره وکړه. حضرت حفصه رضی الله عنها ورباندې د ورتللو ډیر تاکید وکړو او وی فرمایل چې ستا د نشتوالي په بنیاد کیدای شي په مسلمانانو کې بیا بیلتون او جدایي راشي. نو دا مشوره ګوره د کورنیو چارو په باره کې نه وه بلکې د حکومتي چارو په باره کې وه. نو دا هم د دې دپاره اصل دی چې زنانه د حکومت د مشورې د مجلس غړي جوړېدلی شي. بعضې علما فرمایي چې ښځه ناقصات العقل والدین، نو ګورئ کله کله د ناقص عقل مشورم صایبی او ځینې ښځې خو د نارینهو په نسبت هم بیا ډېرې ذهینې پوهې او فقیحې وي. عمومي طور باندې د نارینهو ذهانت په ښځو باندې ډېر دی، خو کله کله بعضې ښځې داسې وي چې د نارینهو په نسبت ډېر ذهینې وي، ډېرې پوهې وي او ډېرې فقیحې وي. حضرت عمر رضی الله عنه چې حضرت شفا بنت عبدالله ته د بازار د نگرانی کارونه سپارلی وو. وګورالې صحابه دا د دې دپاره اصل دی چې ښځه ښاروال هم جوړېدلی شي. د بازار نگران ته نن سبا ښاروال ویلی کېږي. دارنګې حضرت سموره ابن نهیک الاسدیه رضی الله عنها یوه معمره صحابیه وه. په بازار کې به ګرځېدله، خلکو ته به امر بالمعروف و نهی عن المنکر کولو او مجرمان به په درو باندې وهل. وګوره الاصابه دا د دې دپاره اصل دی چې ښځه د بعضو ضروري امورو دپاره پولیس هم جوړېدلی شي. مثلا د زنانو د تالاشۍ دپاره ښځه پولیسه ضروري وي. دارنګې نور بعضې داسې کارونه وي چې ښځو پولیسو ته پکې ضرورت وي. په نبوي دور کې به ښځو په غزواتو کې شرکت کولو، د زخمیانو علاج به کولو، شهیدان به راپورته کول، مجاهدینو ته به اوبه راوړلې. دا کارونه اوس د فوج سره تعلق لري. د دې نه معلومیږي چې ښځو ته د شرعي حدودو د رعایت سره، داسې نه لکه په نورو ملکونو کې، بلکې د شرعي حدودو د رعایت سره په فوج کې هم د خدمت موقع ورکولی کېدلی شي. بعضې علما دا تحقیق نه مني. هغوی فرمایي چې په نصوصو کې راځي چې د ښځو لمونځ په کورونو کې ډېر ثواب لري او که د فتنې ویره نه نو مسجد ته بیا د شرایطو مطابق تللی شي. هغه شرایط دا دي چې عطر به نه استعمالوي، ډول او سینګار به نه کوي او په لاسونو پښو او جامو کې به شرنګالي نه اچوي، ښکلي او ښایسته لباس به نه اغوندي، په صفونو او په لارو کې به د سړو سره اختلاط نه کوي. چاپیریال به هم داسې وي چې د فتنې او د فساد خطر پکې نه وي. نو زما په نظر چې په حکومتي ادارو کې د زنانو د نمایندګۍ دپاره دا شرایط او داسې نور د فتنې د سد الباب شرایط په نظر کې ونیولی شي چې د مشورې مجلس ته به په شرعي پرده کې ځي یا د ښځو ځان ته د شورا مجلس جوړ کړی شي، نو بیا به پکې شرعي مشکل نه وي. والله اعلم بالصواب.